وبرکاتو ملګرو تر اوسه پورې به تاسو داسې خلک نه وي لیدلی چې د راډیوګانو عبادت یې کړی وي. دوستانو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې خلک در وښیم چې تر اوسه پورې په جاهلیت کې اخته دي او دوی د راډیوګانو عبادت کوي او کوم مسلمان ورور چې دوی ته ورغلی ده او د اسلام دعوت ورته ورکوي او اسلامي حکمونه ورته وړاندې کوي نو دوی چې په آخره کې ټول مسلمانۍ کې ډېر زیات د خوشحالۍ احساس کوي او خپل کوم د جاهلیت د زمانې د وختونو عبادت او هغه خدایان چې دوی ته عبادت ورته کوي هغه لرې خطا کوي او په اور یې سوځوي. دوستانو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ډېر جالب په زړه پورې صحنې په دغه کې راځي. نو که چیرې مو دغسې ښکلې ویډیوګانې غوښتلې دا موږ ته په کمنټ کې لازمي ولیکئ دوستانو، او زموږ د هجران سټډي یوټیوب چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج صفحه در سره فالو کړئ. زه نور حال په ویډیو کې ګورو. محترم هشام سید ابریشي د افریقې غالبا د نایجریا اوسیدونکی دی، نو دی په دې کلو باندې ګرځي او خلکو ته د اسلام دعوت ورکوي ځکه هلته جهالت ډیر زیات دی. نو دی خپل ټوله زندگی په دغې باندې وقف کړی چې تر څو خلکو ته د اسلام لاره وښیي او خلک د اسلام په مبارک دین باندې مشرف کړي. نو دغه هشام بھائی ته دی الله تعالی استقامت ورکړي تر څو دغسې نور هم د اسلام په لاره باندې ووځي او خلکو ته اسلامي دعوت ورکړي. دوستانو دلته د ګټو یو بت تاسو ګورئ چې دی په دغه دیوال یا په دغه لاره باندې ایښی دی، نو دی ته پوښتنه کوي چې دغه بت تاسو په دې لاره باندې څنګه کېنولی دی او بیا مو په دې سر کې ورته دا سوری ولې کړی دی. نو دوستانو دی ورته وایي چې دا سوری مو ورته ځکه کړی چې په ده باندې دی نعوذ بالله خدای ساري، او دا پوزه مو ولې ورته غټه جوړه کړې، وایي دا مو ځکه ورته غټه جوړه کړې چې دی خلک ساري چې په کوم خلک راغله او کوم خلک بیرته د دې ځای نه لاړه. نو کله چې جهالت ډیر زیات شي او په زړه باندې او په سترګو باندې پرده راخوره شي نو بالاخره دغه خلک بیا دغسې جهالت کوي. دلته دوستانو تاسو یو کس ګورئ چې د په لاس کې تارونه و، دغه هشام بھائی دغه تارونه ترېنه واغوستو او ترېنه پوښتنه کوي چې دغه تارونو باندې ته څه کوئ. دی ورته وایي چې زه په دغه تارونو باندې دا ما په دې لاس کې تړلي وو نو چې تر څو زما ناروغي یا مریضي ښه کړي، خو ده ما ته هېڅ کومه ګټه ونه رسوله. دلته تاسو ګورئ دوستانو د کلي مشرانو دغه بوتان راوړل چې د لرګو نه جوړ شوي بوتان دي او دوی د دغې عبادت کوي چې په مختلفو نقشو سره جوړ شوي دي. د چا په غیږ کې ماشوم دی او مثال تاسو وګورئ نو دا د لرګي څخه جوړ شوی بوتان دي. نو دې ته او دغه په دې خوا کې ورسره د څنګ کې یو بل بت هم دی غالبا د لرګي نه جوړ شوی دی، د په خوله کې سیګار یا سګرټ نیولی دی. نو دوی دوستانو وګورئ چې کله جهالت ډیر زیات شي نو خلک وګورئ چې دلته په خپل لاس په جوړ شوو تختو باندې او په جوړ شوی ګټو باندې دوی جوړ کړي بوتان دي او د هغې عبادت کوي. دا د ورور ترېنه راواغېستل او دا ایسته ارتوي تر څو خلک د دغې نه خلاص کړو او خلک د اسلام لارې ته راولي. دی ډېر په ښه طریقې سره دغه خلکو ته د ترجمان په واسطه باندې دعوت ورکوي او خلک د اسلام دین ته رابلي. تاسو وګورئ چار چاپېره ورته خلک ولاړ دي او د دغه هشام بھائی دغه سیل کوي، ګوري چې دی څه کوي. خو د دغه خلکو په زړونو کې چې دی دغه هشام بھائی چې دی ډېر ځای لري. نو تاسو ګورئ چې دی نه دغه بوتان واغسته او دا هېڅ ته خطا کوي. نو الله تعالی دې ده ته نور هم استقامت ورکړي تر څو دغسې نور ملګري پیدا شي او هغوی د اسلام دعوت وچلوي. او دلته تاسو وګورئ چې ډېر یو جالب او په زړه پورې کار دلته یو بل د تاسو وګورئ دوستانو چې تاسو ته ما په د ویډیو په سر کې ویلی و چې ځینې خلک د راډیوګانو عبادت کوي. دغه ښځه وګورئ په دې رومیل کې یو څه راوړل، نو دغه هشام ورور ورته وایي چې دغه رومیل د دې نه ایسته کړه چې دا تا څه راوړي دي، دا څه شی دي. نو دا تاسو ګورئ چې دغه رومیل خلاصوي، تاسو به یې وګورئ چې تاسو به واقعیت حیران شئ چې دا څه دي. نو تاسو وګورئ دوستانو دا خلاصوي چې په 2 رومالونو یا 3 رومالونو کې دا تړلی دی، دومره یې د حفاظت او ساتنه کوي چې نعوذ بالله دې کې د دوی خدای دی. نو دوی وایي چې دی کې زمونږ خدای دی. نو تاسو وګورئ دا یو راډیو ده چې خپله هم ورته په خندا شو، دا نور خلک هم ځان سره وخندول. دا یو پخوانی زوړ راډیو دی.
نو دې ته دا هشام ورور وایي چې په دې باندې څه کوې وایي دا نعوذ بالله دا زمونږ خدای دی او ده کې چې څه خبرې کېږي موږ یې اورو دا موږ ته دعوت راکوي خبرې کوي موږ ته یعنې ده کې سندرې او هر څه راځي نو موږ دا ټول شیان اورو موږ تر اوسه پورې د دغې عبادت کولو ګورې دوستانو کله چې جهالت ډیر زیات شي او په زړه او سترګو باندې پرده خوره شي نو بیا خلک دغسې کارونو ته مخه کوي او بالاخره د راډوګانو عبادت کوي نو موږ او تاسو ته پکار ده دوستانو چې خپل اسلام ته ترقي ورکو اسلام ته پرمختګ ورکو دغسې ورونه دې پیدا شي او اسلامي دعوت دې وچلوي تر څو ټول مسلمانان په یو اتفاق او اتحاد باندې دغه کولو دغه ښارونو ته لاړ شي په کوم ځای کې چې د جهالت تورې تیارې او تورې پردې د دوی په زړونو او سترګو باندې خورې دي نو الله تعالی دې دغه هشام ورور ته سره زموږ د توفیق ورکړي چې دغسې ښه او ښکلې په زړه پورې ویډیوګانې خلکو ته جوړوي او بالاخره د اسلام مبارک دین ته پراخواله ورکوي دلته ګورئ دوستانو هغه بوتانې چې واغېستل ترې نه دلته ورته اور اچوي تاسو ګورئ چې دلته یې په خپل لاسونو دغې بوتانو ته اور واچول او بالاخره دغه د کلي خلک چې څومره وو دغه ټول خلک په اسلام مبارک دین باندې مشرف شول او ټول د الله اکبر نارې وهي دوستانو تاسو وګورئ دغه هشام ورور دی الله تعالی دې ته استقامت ور په برخه کړي او دوستانو د موږ په دعاګانو کې هم یاد ساتئ او په اخره کې زموږ د هجران سټډي یوټیوب چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ تر نورو ښکلو ویډیوګانو پورې تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم هر چیرې چې اوسئ خوشحاله آباده او سوکاله اوسئ د الله په امان